وانو ماشاءالله لیدونکو تاسو ګورئ دا دي نو وطني حاصلات دا د سپیشل وطني پلی مزیدار که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زمونږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ. السلام علیکم درنو لیدونکو، ورځ مو په خیر. هیله لرم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. نو لیدونکو نن بیا په کلي کې یو او بیا به کلي کې ډاډې واچو د څه د پلیو یا د ممپلیو ډاډې. راځئ دغه د ډاډې خپرونه هم را سره وګورئ، یاران را سره دي، ګپ شپ به هم لګوو او ښایسته ویډیو به هم تاسو ته چمتو کوو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. تاسو ګورئ چې پټي ته راورسېدو، لاره کې تاسو ښکلې منظرې هم ولیدې او دلته پټي ته راغلو نو حمیدي صاحب او کاکا را سره ده او کاکا نو بیلچه اخیستې ده، وایي چې زه به دغه پلي خپله راوباسم، بوټي به یې راوباسم او تاسو به یې په خپل لاس پخومه. کاکا څنګه ده پلي څنګه ده؟ پلي دغه شی دی
اوس به چک کوو که نه بس ته مخکې شه موږ در پسې یو دا بس وګوره په موږ وانو ماشاءالله لیدونکو تاسو ګورئ دا دي نو وطني حاصلات واقعا چې زه همدغه بوټي ته ګورم او دا چې په خپل لاس راوباسو دا څومره خوند کوي نو دا چې پوخ شي له خیره تیار شي بیا به څومره خوند وکړي ویډیو مه تېروئ تر پایه را سره وګورئ او خوند واخلئ له دې جنتي وطن څخه
دا د سپیشل وطني پلی مزیدار او د کوچی کاکا د کور ودانې چې دومره زحمت یې وویسته او دا یې پټي کې خپله بوټي هم راوویسته او دې ځای پورې راغی او موږ ته تیار هم که او موږ هم لږ لاس او خپې ورسره وکړو خو بیا هم هغه ته کله رسېدی شو او سپیشل تینکس ځانګړې مننه د حمیدي صاحب او مشر څخه نو تاسو هم راسره لږ تم پاتې شئ ملګري هلته هم ناست دي یو وړوکی بنډار به نور هم وکړو بیا به اجازت واخلو درنو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو جوړه کړې او تیاره کړې وه هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی دی تر بیا چې زه نظیر صادق او د کامرمینۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو په لویه او بخښونکی سختن تعالی مو سپارم د یو آباد او سوکال افغانستان په هیله د خدای په امان که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ